السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د آیفون په رقم ټایم لیپس والا ویډیوز چې دي هغه تاسو په سمپل ساده خپل انډرایډ موبایل کې جوړ کړئ. که تاسو ګورئ په آیفون کې چې کوم ټایم لیپس والا ویډیو جوړ شي نو هغه ډېره زیاته مزداره وي، ډېر زیات خوندوره ویډیو چې وي هغه جوړیږي، ټرینډینګ ویډیو پې هم جوړیږي. قدرمنو دغه شانتې ټایم لیپس والا ویډیو تاسو خپل موبایل کې څنګه جوړولی شئ، څنګه اخیستلی شئ، دغه سیټ اپ درته په نوې ویډیو کې درښایم. نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې وډیوکیشن عرض دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې دپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي. همدغه اپلیکیشن تاسو ته ډسکرپشن کې او کمنټس دواړو کې شته دی. هلته نه به تاسو سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس چې دی هغه راشي. دلته کې تاسو وګورئ کیمرا فوټو لیپس، ټیک ده، کریټ فوټو لیپ یو آپشن دی. مطلب که تاسو فوټو لیپ لیپس کې فوټو اخیستل غواړئ، تصویر اخیستل غواړئ نو څه به وکړئ تاسو هغه به تاسو تصویر هم واخلئ. ټیک ده، دا وګورئ دلته کې د ځګې نه سمپل دغه شانتې سیټ اپ وکړئ. دا وګورئ تاسو فوټو لیپ والا کوم تصویر چې دی نو هغه هم تاسو اخیستلی شئ. بیا دې کې تاسو ته به داسې یو آپشن راشي وایي هاو آفن ټو ریمایند یو ټو ټیک ا فوټو. ټیک ده، مطلب که تاسو غواړئ چې هر روز په دې ټایم تصویر واخلئ نو ایوری ډے کوي. که تاسو غواړئ چې 2 ورځې بعد واخلئ، 3 ورځې بعد واخلئ، 15 ورځې بعد واخلئ، یا 7 ورځو کې یو تصویر واخلئ نو هغه سیټ اپ په تاسو د دې ځګې نه څه کوي دغه شانتې وکړئ. دا شو کوم ټایم لیپس والا فوټو شو، صحیح ده. مطلب عکس که تاسو اخیستل غواړئ په ټایم لیپس باندې نو تاسو دغه شانتې اخیستلی شئ. او دلته کې د دې ځګې نه که تاسو واپس راشئ او دویم کم آپشن چې تاسو له راکړی دی ویډیو والا مین شی چې دی نو هغه موږ سره ویډیو جوړول دي په ټایم لیپس باندې. ټیک ده، دلته کې سمپل تاسو یو لاګین به ورکړئ. ټیک ده، کم لاګین چې تاسو نه دلته کې غواړي ساده هغه لاګین چې دی هغه تاسو دلته کې به ورکئ. ټیک ده، کم لاګین چې تاسو کله ورکئ هغې نه بعد که تاسو راشئ او تاسو وګورئ دوه آپشنان ما تاسو ته اول وښودل. یو موږ سره ټایم لیپس صحیح ده فوټو، دویم چې کوم دی موږ سره هغه دی ټایم لیپس کیمرا ویډیو. مطلب دغه دی چې ټایم لیپس والا کومه ویډیو چې تاسو جوړوئ تاسو په لاره باندې چېرته را روان یئ تاسو غواړئ چې د آیفون په شانتې ټایم لیپس والا ویډیو چې ده هغه ویډیو تاسو ساز کړئ نو سمپل دویم لاندینی کوم آپشن چې تاسو له راکړي هغه به تاسو سلیکټ کړئ او سمپل ټایم لیپس والا ویډیو به تاسو جوړه کړئ. خو هغې کې به یو دا احتیاط کوئ که تاسو وګورئ ډېر زیات چې څونه اوږده ویډیو وي نو هغه به تاسو دپاره فایده کې وي. څونه شارټ ویډیو تاسو جوړوئ نو هغه ډېره زیاته کمه چې ده بیا جوړیږي. نو قدرمنو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، یو ځلې خامخا خپل موبایل کې ټرای کړئ. امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوې وي. که خوښه شوې لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.